اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم. نن سبا په دې ملک کې چې کم سیاسی ماحول جوړ دی نو دې ډېر خلک په ګناهونو کې گرفتار که. که تاسو وګورئ یو پاټی والا به بلې پاټی پسې لګیا وي، بلې پاټی والا به بلې پاټی پسې لګیا وي. و د الله نیکبختو چې تاسو چا پسې خبرې وکړئ، دا د نه معاف کېدو والا ګناه ده. غرض دا چې الله تعالی وایي زه حقوق الباد نه معاف کوم، او ته حقوق الباد کې رضان دننه کړی دی، کله یو پسې لګیا او کله بل پسې لګیا. څوک مولانا پسې لګیا دي، څوک عمران خان پسې لګیا دي، څوک نواز شریف پسې لګیا دي، څوک زرداری پسې لګیا دي. فیسبوک ټول ډک دی د دې شیانو نه چې یو پسې خبرې کوي، بل پسې خبرې کوي. خو چېرې څوک هم دا خبره نه کوي چې و د خدای نیکبخته دا ستا دپاره عذاب جوړېږي، د دې شي نه ځان وساته. که د یو سړي نیکه خبره نشي کولی نو هغه پسې بد مه وایه. باقي دا یو جمهوریت دی، د چا به یو خوښي د چا به بل خوښي. نو یو د یو لیډر احترام کوئ، بل د بل لیډر احترام کوئ. ټیک ته هغه ته به په خپل لیډر کې ښه ښکاري، تا ته به په خپل لیډر کې ښه ښکاري. خو دا بدې ردې ویل یا د هغې تصویران غلط جوړول دا ډېره غټه ګناه ده. والله که ته د دې نه خلاص شي. خو چونکې موږ ټول مخلوق په دې کې نښتي، که یو کس بل پسې غلطه خبره وکړي نو بل خوشحاله شي. که ته یو مسلمان رور له غوسه ورولې نو ته څه وایې چې ما نه الله خوشحاله شو. الله تعالی وایي زما کعبه ورانه که، خو زما بنده مه خفه کوه. کتې انداشې مه کوئ، د خدای تعالی خاطر وکئ. ګوره دا ډېره غټه عظیمه ګناه ده. همدا ګناه تاسو ته ګپ شپ ښکاري او نه ګناه درته ښکاري. او ته دا لګیا چې یاره دا غل دی، نو ته غل له اوټ مه ورکوه. تا ته چې کوم ښه ښکاري هغه له اوټ ورکه، نو خبرو سره دې څه کار نشته. دا صرف دې دپاره ویم چې موږ پوهېږو نه او موږ ګناه کوو. دله به د قیامت په ورځ څوک جواب ورکوي، نو هغه وخت به زه څه ویم؟ نو زه د هغه مجرم یم چې هغه څه وایي بس به زه منم. د هغې منل څه دي چې زما نیکیوالي هغه لی ورکړي او د هغه بدیوالي ما لی راکړي. دغه رد و بدل دی هلته. نو په ګناه څه جنتونه نشته، په ګناه ډېر غټ عذابونه دي. الله دې موږ د دې نه وساتي. نو که زما څونه کشران دي او یا زموږ وروڼه دي، نو د خدای خاطر وکئ، د دې شي نه ځان وساتئ. دا ډېر خطرناک شی دی. خپلو کې ورورولي کوئ چې الله در باندې رحمت وورئ. روز روز لګیا مطلب یو بل پسې خبرې کول دا نفرتونه دي. اتفاق خو ډېره لرې خبره ده، بیا به د یو بل مخ نه ګورئ. نو الله دې وکړي چې موږ دې د دې عذاب الله پاک وساتي او موږ ته دې د نیکو هدایت وکړي. نو انشاءالله زه خاص کر کشرانو ته ویم چې په دې خبره خامخا عمل وکړئ. زما د بچو په ځای زه د باندې خفه کېږم، نو الله پاک په دې خوشحالېږي چې ته یو انسان خو طرف ته راوبله او د بدو نه یې منې که. نو الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین. نو زه یو متل ته راځم، وایي اوبه په ډانګ نه بیلیږي. نو دا اوبه چې په ډانګ نه بیلیږي، د دې متل غرض دا دی چې دا رشته داری چې کومې دي نو دا په وړو وړو خبرو نه خرابېږي، او وړې وړې خبرې اړه ته اچول نه دي پکار. زمونږ په پښتنو کې دا یو مصیبت دی چې یاره دا مې تربور دی. تربور څه ته وایي؟ د تره زوی ته وایي. نو چې مړی وشي یا څه غم وشي الله دې نه کوي، نو هغې کې بیا نیغ ناست دی، ولې زما تربور دی، زما د تره زوی دی. او چې کله هغه ښه کېږي نو بیا ستا خېټه کې درد وي. نو انما الاعمال بالنیت، ستا چې نیت نی ټیکه نو ته الله ته رغېدی نه شي. او بیا رشته داری باندې خو ډېر زور الله پاک راوړی چې خپلو کې رشته داری قایم وساتئ. او مسلمان نه دی چې رشته داری خرابوي. نو الله دې وکړي چې موږ خپلو کې په اتفاق شو او خپلې رشته داری قایم وساتو. دویم یو متل دی، وایي پردی غم په سر مه اخله. ناظرین دا هغه خبره نه کوي، هغه څه غلطي کړي نو هغه یې ذموار دی. نو پردی غم په سر مه اخله. بل زموږ په دې پښتنو کې داسې خلک هم شته چې یو سړی به په معاملات کې ګیر وي او بل به راشي وي یاره دا معاملات زما شو او دا شی په نیم قیمت راکړه، زه پوه شه او هغه پوه شه. نو خو یې د غم نه ویسته، په تاوان دې تې ویسته. خو داسې پته لګي چې د دې اوس په الله څه فیصله کوي. بله خبره دا ده که په دې شي کې ته کامیاب شې نو ته کله چې لاړ شې کور ته، نو چې کله کټ کې څملې نو په دې ګریوان کې سوچ وکړه چې ما خو دې دنیا کې دا کار وکړه، خو آخرت کې زما به څه انجامي.
دا کار ما د حدیث او د قرآن وکړ و د خدای نیکبخته تا دونه ځان له کنده وکتله چې د هغې نه هر مسلمان امان غواړي نو د خدای خاطر وکئ داسې کارونه بالکل مه کوئ باقي که ستاسو په ګاونډ کې په کلي کې غم ښادي وي نو په هغې کې شرکت ډېر ضروري دی نو پردي غم کې به منډې وې او خوشحالۍ کې به منډې وې د دې متل دا غرض نه دی چې ګنې پردی غم په سر ماله یو غمجن له مه ورځه نو دا شی خو مونږ ځان سره ځکه ځان پسې تپلی دی چې مونږ نه بزدلان جوړ شوي دا د بزدل سړي خبره وي یاره وي د پردي غم له مه ځه وي دا غم په سر ماله اتفاق څه ته وایي چې په چا غم راغی نو غم کې به شرکت کې که نه نو هله اتفاق شو که نه په هغه غم راغی او ته په کور کې بړستن واچې نو دا د بزدلانو خلکو کار دی نو الله دې موږ د دې بزدلۍ نه وساتي نو زه امید لرم چې دا وړه غوندې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي آینده ویډیو پورې اجازت غواړم الله هم خوشحاله آباد لره السلام علیکم